راهب مې سره ته وی وګوره ورته کنه وی خلک څونه غلط او دروغ قسمونه خوري او دل هغه په قسم ورکوي په لات او په عزا په بوتانو یې ځان یې ساتلی دی. نو خدیجې ته دا ټول الونه وې د حضور پاک مبارک چې څومره تفصیلاتو او څومره الونه یو په یوې ورته بیان کړل، ګټه هم ډېره وکړه. نو بیبي خدیجې رضی الله عنها خو ورسره دا فیصله کړې وه چې نیمه ګټه به ستی نیمه به زمۍ، دی ورسره مخکې جوړه کړې وه، نیمه ګټه ستا او نیمه زما، خو ډېره ګټه وشوه. نو داسې وخت کې که د خیالي که نه نو بیا دا پیسو والا سترګې پټوي، نه جي ما خو ده سره نیمه کړې وه خو هغه خو دا چلو هغه دا چلو هغه دا چلو هغې څه چلو که ایمانداره ښځه وه، هغې چې مال نیم که وی دا نیم خو ستا کېږي، دا نیم زیاتي مور پسې واله، تا ماله ډېره ګټه وکړه، دا زیاتي مور پسې لاړه او پټک لاړه هغه خپل د تره زوی له، او هغه میسره ورته څه وایي وی راشه که نه نه کې بل صفت هم پکې وګوره، وی هغه د په سور نور را روان دی، د مکې ګرمي او سور نور، اسمان کې وریځ نشته او یې په ده باندې سوری دی، هر ځای نور او په ده سوری چې خدیجه به راوخته کوټې ته او د حضور پاک دا صفت یې مکته لا حیرانه شوه. نو میسره غلام ټول د سفر حالت ورته ووایي چې نه په بوت قسم خوړلی دی، رښتیا یې ویلي دي، دروغ یې چته نه دی ویلی، او په ایماندارۍ 1 روپۍ خیانت یې د سره نه دی کړی، ښه ډېره ګټه یې دله وکړه. او هغه راهب دا خبره یې د په حق کې کړې دي، او نه کې دا سړی ګورې د کمال سړی دی. دا لاړه بیا د تره زوی له ورقه ابن نوفل له، وی یاره دا هلک دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم، او د ده متعلق وی امام د ده متعلق خبرې اورېدلې دي، دا خبرې دا ټول صفت یې ورته بیان که. وی خدیجې معلومیږي چې هغه د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي، هغه دا هلک دی، دا ته چې کوم صفتونه د دې هلک وی او دا خلک کوم صفتونه وی او نجومیان کوم صفتونه وی او کاهنان کومې خبرې کوي، دا ټولې په ده کې موجود دي. نو بس بیبي خدیجه پیش شوه، حضور پاک ته د نکاح درخواست راولېږه، خوب یې هم لیدی، اخلاقونه هم متاثر شوه، ګټې هم متاثر شوه، صفتونه هم واورېدل، پاک دامني هم ورته معلومه شوه، میسره هم ورته قصې وکړې، وی زه د سره نکاح کول غواړم. خلک حیران شو چې لوی سرداران دې ښځې ته د نکاح درخواست کوي او نه قبلوي، او یو یتیم هلک دی هغه سره نکاح کول غواړي، دا څنګه قمقله ښځه ده، د هغه څه دي یو کور یې دی او باقي د دنیا مال نشته، او نبی علیه السلام ته ګوره چې هغه کومه د نیمه ګټه وه بلکې زیاته یې ورکړه، هغه یې راواغېشته غونډه یې ابوطالب له وړوي کاکا دا واله. الله اکبر، داسې نه چې دا به ځان له چې د پټه خوندي کم کور به پې ځان له برابر کم، واده به پې ځان له وکم، د کاکا په تربیت کې کاکا جي ها دا واخله څه شي دې واره، دا هغه د خدیجې د مال ګټه وه چې مال یې راکړه، ټول یې هغه تاواله کړه. نو جناب هغې ښځې د اسلام د نکاح درخواست وکړه، خلکو یې پاګله د خدیجه هوښیاره نه ده، یو یتیم هلک سره نکاح کول غواړي، بې پلاره بې مور سره هېڅ هم نشته، خو خدیجه رضی الله عنها هوښیاره وه، ډېره هوښیاره وه چې د نکاح او لوی سرداران غواړي هغې سره نکاح نه کوي. حضور پاک مبارک فورا خپل تره سره مشوره وکړه، ابو طالب سره، وی دغسې خدیجه زما د نکاح درخواست کوي، خر واره ستا د نکاح، وی قبول که، بلکل قبول که، خو خر مالداره ښځه ده، پاک دامنه هوښیاره ښځه ده، او ام عفت او په پاک دامنه مشهوره ښځه ده. دعوت یې قبول که، چې د نکاح دعوت یې قبول که. حضرت هغه زمانه کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله دی، لا نبوت نشته، او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله دی. ترې لاړ ابو طالب، او حضرت حمزه چې د حضور پاک ترې دیم هغه وخت موجود دیم لاړ. نو نکاح د خدیجې رضی الله عنها او د حضور پاک دیو تړله، د نکاح خطبه ابو طالب ووی او 1500 درهم یې وله مهر مقرر کړ. دا شورې ورځ ده، بختوره بیبي وه، د حضور پاک ټول بچي دا د خدیجې رضی الله عنها نه پیدا دي، سوا د یو زوی نه چې د هغه نوم ابراهیم و، په مدینه منوره کې د یو بلې بیبي نه پیدا و، او باقي چې څومره زامن دي 4 یا 3 او لوړه دي د حضور پاک مبارک، بیبي فاطمه، بیبي زینب، بیبي رقیه،
دا ټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها اولاد دی. حضور پاک سره م الله ښېګړه کوله. بی بی خدیجې چې څنګه نکاح شوه نو څومره مال چې و دی ټول راواغېسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وقف کوي دا ستا. او ډېر اعلی په مکه کې لوی درون کور یو د حضور پاک د پیدایش کور اوس هم شته. سړی چې د صفا مروه په دې میدان بار وځي نو مخکې روډ راځي سورنګ سره خوا کې د شیب بني عامر شیب عامر سره خوا کې اوس پکې مکتبه د کتبخانه دا د حضور پاک د پیدایش کور. د زمزم نلکې ورسره لګېدلي دي خلک دا هغه ځای نه اوبه ډکوي. او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه نه بار و چې مروه غونډۍ نه سړی بار وځي دقه ځای کې اوس روان شوي دي نشته بنیاد یې نشته. نو هغې خپل کور لویه بنګله کور و لوی دی حضور پاک مبارک ته وبخوي دا کور هم ستا دی او حضور پاک هغه کور ته را منتقل شوی هم دی بیا هغې کې وخت هم تېر کړی دی. نو نبی علیه السلام مبارک سره ډېر وخت تېر شوی دی تقریبا 14 کاله د نبوت نه پس او 15 کاله د نبوت نه مخکې 28 کاله یو 20 کاله جون د حضور پاک او د بیبي خدیجې یو بل سره تېر شوی دی. او بیا چې دا وفات شوه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیه السلام ډېر زیات خفه و. د دې په جون هغه دویمه ښځه نه ده کړې. ډېر زیات پریشان او ډېر خفه او د خدیجې بیبي بیا ډېر زیات صفتونه هم کول. نو بن له خو په بن غوسه ورځي که یوې بن ته چې د بلې بن صفت کې چېرته برداشت کوي. نو یو ځل حضور پاک د بیبي خدیجې صفت کو وی دا ډېره پاکه بیبي وه او ډېره نیکه بیبي وه. حضرت عایشه صدیقه ورته وی د الله رسوله په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه چې هر وخت یې بله جوړ نه وه. حضور پاک ورته مسکې شو انها کانت و کانت وی عایشه هم دقه دنیا کې دقه یوه ښځه وه هم دقه یوه ښځه وه. او یو ځل جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې خدیجه د پردې نه پورې غاړه لګیا د کار کوي د خپل رب سلام ورته ووایه. او جبریل علیه السلام یو ورځ راغی او ما ته وی چې زه الله راولېږلم خپل رب راولېږلم او بیبي خدیجې ته ووایه چې تاله الله په جنت کې یو محل تیار کړی دی یو کور چې هغه د یوې ملغلرې نه جوړ دی. ټانکه پکې نشته پیون پکې نشته میخ پکې نشته جوړ پکې نشته د یوې ملغلرې نه تاله خدای پاک یو کور پیدا کړی دی یو کور هغې کې نه شور او نه شغرب پکې شته خوشحاله جون به دي او د حضور پاک سره به قسم دی د حضور پاک بیبیواله او د حضور پاک زوجیت چې د هغه نکاح کې څوک راغلی ده دا ګوره ډېر لوی سعادت. بیبي فاطمه رضی الله عنها او بیبي عایشه رضی الله عنها دا دواړه یو بل سره یو ځل خوش طبیعتي کول. نو یو د حضور پاک لور ده کشره هغې سره هم ډېره مینه ده او یو د حضور پاک کشره بیبي ده هغې سره هم ډېره مینه ده. نو بیبي فاطمه ورته وی بیبي عایشې ته وی عایشې وی ستا ډېر لوی فضیلت دی زه انکار نه کوم ته د حضور پاک کشره لورې کشره بیبي او تا سره ډېره مینه وه او ستا پلار ابوبکر صدیق و هم ډېر زیات خوښ و او ستا کوټه کې حضور پاک دفن هم دی او ستا غېږ کې تسام وتې ده او ستا نه بغیر یې بله پیغله جنۍ په نکام نه راغېشتې نورې کونډو سره واده کړی دی ستا ډېر او ته به د حضور پاک په جنت کې هم بیبي ستی دا هم ویلي دي. وګورې عایشې زم د نبي علیه السلام د وینې ټوټه یم ښه د غوښې ټوټه یم زم د حضور پاک وینه یم ما سره هم ګورې ډېره مینه وه زم ګورې زما متعلق یې ویلي دي چې فاطمه به د جنت د ښځو سرداره به بیبي عایشه ورته څه صدیقه رضی الله عنها وی فاطمې وی ستا ډېر فضیلتونه دي ته د حضور پاک ډېره خوښه وې واقعي په ټولو لوڼو کې دې سره بې اختیاره مینه وه چې سفر باندې به ته نو تا کره به راغی او چې سفر نه به راغی بیا به تا کره درته او ستا په حق کې دا فرمایلي دي چې فاطمه به د جنت د ښځو سرداره فاطمه سیدة نساء اهل الجنه او ستا بچی حسن او حسین د هغې په حق کې فرمایلي دي چې حسن او حسین رضی الله عنهما د جنت د ځوانانو سرداران به تا سره ډېره بیعته مینه وه او د حضور پاک د غوښې ټوټې ټوکړی او د هغه وینه در کې ګرځي ستا ډېر لوی فضیلت دی جنت ته به ځې خو ګورې فاطمې ته به هم جنت ته ځې زه به هم ځم
خو چې ته جنت ته لاړه شې نو تا به د علي صاحب ګوته نیولي هغه سره به ګرځې او ما به د رسول الله مبارک ګوته نیولي هغه سره به ګرځې. جنت کې باره ښځه د خپل خاوند سره یې که نه، ستا خاوند حضرت علی رضی الله عنه دی هغه سره مې، او زما خاوند حضور پاک دی هغه سره به ګرځم. نو آیا خدیجه رضی الله عنها هوښیاره وه بختوره وه که نه؟ د حضور پاک ګوته بیا جنت کې نیولې. نو عایشې بیبي فرمایي وی نبی علیہ السلام به دونه مینه د خدیجې سره کوله رضی الله عنها چې د هغې د وفات نه پس په مدینه کې به یې کله چیلې ګډه لال که چیلې ګډ، نو کمې ښځې چې د خدیجې دوستانې وې هغې له به یې غوښې لېږلې د خدیجې رضی الله عنها. او یو ځل د بیبي خدیجې خور راله نو د هغې خبرې د خدیجې په شانتې وې او چال هم د هغې په شانتې و. نو چې حضور پاک څنګه هغې ته وکتل نو خدیجه رضی الله عنها ورته رایاده شوه. نو فورا پوه شو کېناسته خدیجه رایاده شوه نو فورا بیا نبی هم د خپلې خبرې انداز بدل کړ. وی زه پوه شوم وی سترګو کې اوښکې مو ګرځېدې. پښتانه وي یو لاس نه پړق نه خېږي سپېړه نه خېږي، دوه یو ځای کې هله پړق کوي. نو بیبي خدیجې حضور پاک سره ډېره مینه کړې وه خو حضور پاک هم بې انتها محبت و ورسره انتهایی زیات. نو هغه بیبي خدیجې واده نکاح دا په دې محرم کې شوې ده. ښه دا خو لوی واقعات. اوس یو ډېر لوی انتهایی سانحه په دې ورځ بله شوې ده، لویه سانحه. تاریخ کې د تاریخ لوی ظلم په مخ د ځمکه دومره ظلم په تاریخ کې به چته نه تېر شوی لکه دا چې کم ظلم دی. هسې دی د حضور پاک نیازبین وسې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دقه ورځ باندې د ظالمانو د لاسه شهادت ته رسېدلی دی. لوی ظلم څوک دا نشي ویلی چې دا ظلم نه دی، دا لوی ظلم دی، انتهایی ظلم. هغه بچی چې د حضور پاک څومره مینه وه ورسره، دومره مینه. یو صحابي وایي حضور پاک په سجده پروتو او دا حسن او حسین به راتلل په ملا د پاسه به یې سورېدل. وی حضور پاک هغې پورې د سجدې نه سر نه پورته کو چې دی به نوکو شوی هسې نه سر اوچت کم پریوځي خوږ نه شي. او دی به په مانځه ولاړو دا ماشومان به یې د خپو کې وتل را وتل یو خوا بل خوا، دومره محبت. او ظالمانو چې بیا شهید که دوکې ورسره وکړه، کوفې خلکو دوکه وکړه، ومې راوغوښته چې راشه ومې شهید که، غټه دوکې ورسره کړې ده. ځکه خو تر ننه پورې کوفه وال خوري که نه، ننه پورې وال خوري. کله فتنې تاتار پې راځي درز وله ورکوي، کله بله فتنه کله بله فتنه کله بله فتنه. دی ظلم کړی دی دا رسول الله مبارک دنوسي سره، انتهایی ظلم. بیا ته سر پرې کړی دی. عبیدالله ابن زیاد گورنر و سر یې غلی یوړه تحفه کې. الله اکبر. د چا سر دی؟ ظالمانو. سړی چې درنده شي بیا مسلمان انسان ورته انسان بیا نه ښکاري. لویه خبره دا ده سړی چې درنده شي که نه درنده بیا په انسان ورځي، بانې ګوري دا کافر دی دا فلان کې دی درز ورکوه اوله مړکه درنده شي. دی ګوتې څنګه ورتلی؟ زه افسوس کوم. سر ته پرېږه تحفه کې ګورنر ته لیږي. یو صحابي وایي وی ګورنر سره زه دغه وخت کې موجود وم، وی هغه یو چوکه راواغېسته په دې شونډو یې داسې وه دا سر والا وي کاسه کې ورته سر پروت دی دا شونډې وي. نو خلکو به وی حضرت حسین ښکلی دی که ښایسته دی، وی تا څنګه ښکلی دی؟ هغه صحابي ورته وی ظالمه ظلم مه کوه، زما د پرب قسمي دا په کومه چوکه چې ته کمې شونډې وې زما د پرب قسمي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی چې دا شونډې ښکل کړي دي ما لیدلی دي. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دقه ورځ ما وی خوب ولید، وی حضور پاک مبارک جامې د خاورو ډکې دي، سر یې ببر دی له دوړو ډک، یو شیشه ورسره د په هغې کې وینه د وینه. پریشانه شوم، ما ورته وی خوب وینم. مې حضرت دا ولې پریشانه؟ دا لاس کې دې څه دي شیشه کې؟ او دا بل پریشانه وجود د خاورو ډک او سر مبارک د خاورو ډک. وی شهدت قتل الحسین عنفا، اوس د حسین قتل ته حاضر وم، هغه ځای نه راغلم. لویه سانحه شوې ده، حقیقت دا د انتهایی لوی جرم په دې ورځ شوی دی. دې ته چې څوک ظلم نه وایي نو زه یم چې دا به هم ظالمي. بې دردۍ سره ټوله قافله د خاندان نبوت ګلونه ګلونه
ماشومان بچی ګلونه دا لوټ شو. یو ماشوم پاتې شو، یو ماشوم علي ابن حسین اقا پاتې شو. نو ټول د سیل مې واړه او لوی مکمل شهیدان شو. جناب دا سانحه شوې ده په دې ورځ. ښه چې دا سانحه په دې ورځ وشوه نو بعضې حضرات دې ورځ ته سپېره وایي، تورې جامې هم پکې اچوي، والټه کول هم په دې ورځ کوي. خو ستاسو ته یو خبره کوم، د جمعې په ورځ چې یو لوی عالم وفات شي نو دا عالم بختور دی چې خدای جمعه ورکړه، که دا جمعه سپېره ده. عالم بختور دی، جمعه نه سپېره کېږي. یو لوی سانحه وشوه، د حضور پاک یو نوسي ته لوی شهادت ورسېد، نو په هغې دا ورځ سپېره کېږي نه، ورځ نه سپېره کېږي په هغې. بختور و چې خدای وله داسې عظیمه ورځ ورکړه. یا د اختر په ورځ باندې څوک وفات شي او ډېر لوی بزرګ د زمانې وفات شي نو ته به دا نه وې چې د اختر دا ورځ سپېره ده، ولې دا پلانکې بزرګ پکې وفات شو، یا په پلانکې ورځ باندې دا پلانکې وفات شو دا ورځ سپېره ده. نه، ورځ د چا په وفات باندې نه سپېره کېږي. دا انسان بختور چې خدای وله اختر ورکړي، یا الله وله جمعه ورکړي، یا الله وله بله د برکت ورځ ورکړي، د انسان بختوري. نو دا ورځ په دې د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت سپېره کېږي نه چې دا ورځ سپېره ده. دا ورځ دا عظمت ورځ وه. یا د عرفې په ورځ څوک وفات شي، د عرفې ورځ خو سپېره کېږي نه، دا انسان بختور. حضرت حسین رضی الله عنه بختورو چې خدای پاک وله داسې یو عظیمه لویه ورځ ورکړه، یو برکتي ورځ وله خدای پاک ورکړه. دې دواړو بچو سره ظلم شوی دی. حضرت حسن رضی الله عنه هغه ته هم زهر ورکړی شو او په زهرو باندې وفات شو. زه کله سوچ کوم که نه، دماغ مې دې وخت کې کار نه کوي، زم چې دې له د خلکو دا ګوتې څنګه ورتلې. کله مې دا سوچ راشي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د قرآن شریف د پاسه شهید شو، دله د خلکو دا ګوتې څنګه ورتلې. سپینګیري صحابي ده، سپینګیري صحابي دی، قرآن ته ناست دی. داسې سپینګیري صحابي چې قرآن تلاوت ته ناست دی. او د حضور پاک دوه لونه، یو لور واده ده چې هغه وفات شو، دویم یې په نکاح کړه. چې هغه وفات شوې که درېیمه وه، درېیمه مې درکړې وه او د جنت زیری موله ورکړی. حضرت عمر فاروق په خنجر والی کېږي، حضرت علي مرتضی رضی الله عنه په نیزه والی کېږي. دې خلکو له دې صحابو له د چا ګوتې څنګه ورتلې. ما درته ووایي چې انسان درنده شو، ځکه انسانیت ختم شو، دی درنده شو، بیا دې پارچا ګزار شو. زموږ شیخ صاحب ته نه ګورئ، کله په دې سوچ کې هم د لا چا ګوتې څنګه ورتلې. یا مولانا نظام الدین شامزی صاحب څومره لوی مفتی دی، مفتی نظام الدین صاحب، یا قاری مولانا عبدالله صاحب دا اسلام آباد، یا د لوی لوی اکابر. لکه سوچ کوم چې دا خو کافر هغه ځای نه راځي چې دا مرګ کوي، دا مرګ خو دا مسلمان کوي. د ده دا زړه دومره سخت دی، سخت دل دی، دومره سنګ دل، تر څو چې انسان انساني او انسانیت پکې وي هغه به بل له ګوتې نه ورځي. د ده نه د خدای یره ووته، دی سنګ دل شو، سنګ دل. بیا دته انسان او مولی دواړه یو برابر ښکاري، ټیپر او انسان ورته بیا یو برابر ښکاري. نو د حضور پاک دغه نوسي، دا دواړه نوسي چې نبی علیہ السلام مبارک ولا په خپله غوږونو کې بانګونه ویلي دي، او حضور پاک په لومبۍ ورځ چې څنګه پیدا شوي دي نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله خوله کې کجوره چوپلې ده او د دې په خولو کې ورکړې ده، او داش پیشنګویي م ورکړې ده د دواړو متعلق. دا چې څه شوي دي د دې پیشنګویي م ورکړې ده. نو واقعي انتهایی ظلم شوی دی، دې کې شک نشته. دا به هېڅوک هم نه وایي چې دا ظلم نه دی، دا ظلم شوی دی. خو په دې ظلم دا ورځ سپېره کېږي نه. ګورئ ورځ بختوره وه نو خدای پاک دوی له دا ورځ ځکه ور نصیب کړه. اوس په دې ورځ کې موږ څه کوو؟ نو دې ورځې سره د یو خو د روژې تعلق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه ژوند کې د عاشورې په ورځ روژه نیولې ده، او بیا مدینې منورې ته چې لاړ نو هلته به یهودیانو په دې ورځ روژه نیوله. نو د هغې نه تپوس وکړو، وی دا تاسو روژه ولې نیسئ؟ وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د هغه قوم د فرعون نه خلاص کړی دی او فرعون او د هغه قوم یې برباد کړی دی، نو موږ د شکریې د وجې نه په دې ورځ باندې روژه نیسو. نبی هم وفرمایل نحن احق بموسی منکم، وی ستاسو نه خو موږ د موسی علیه السلام په تابعدارۍ زیات حقدار یو،
موږ هم دا نیسو. صحابو ته وې ولې دا روژه پرېږدئ دا خامخا نیسئ. او یو روایت کې راځي چې دا شورې په ورځ چا روژه ونیوله د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي، د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي. خو چې کم وخت حضور پاک په کم کال باندې وفات کېده نو دا الفاظ یې فرمایلي وو لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، وایي که آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به مو سره نیسم. یهودیان یې ونیسي موږ به هغوی سره لږ مخالفت کوو، نهمه به مو ورسره لیکو. د دې وجې نه علما کرام لیکي چې یوازې لسمه ورځ روژه نیول مکروه دي. بعضې ورته ګورې مکروه هم نه وایي، بعضې وایي خیر دی که یو هم نیسي خیر دی نیولی شي. خو ښه خبره دا ده چې دوه ورځې سړی روژه ونیسي، نهمه او لسمه، دا دواړه ورځې روژې نیول دا بهتر دی. غالب ګمان مې دا دی چې دې دله میاشته لسمه د نهې ورځ راځي، د نهې ورځ دا لسمه راځي. نو د ګل په ورځ او د نهې په ورځ دا دوه ورځې که وسه مي او طاقت مي زنانو ته مو وایې روژې ونیسئ. د دې نهمې ورځې حضور پاک ارمان کړی و خو آینده کال ته پاتې نه شو. او لسمه ورځ نبی علیه السلام په خپل ژوند کې ټول عمر دا لسمه ورځ روژه نیولې ده او د یو کال په الله ګناهونه معاف کوي. نو یو خدا روژه شوه. دویم حضور پاک یو حدیث فرمایلی دی، ما ستاسو مخکې ولسته. نبی علیه السلام فرمایي من وسع على عیاله فی نفقته یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته. چا په دغه ورځ باندې خپل بال بچ ښځې له ښه روزي ورکړه، فراخه روزي ورکړه، الله به ټول کال دله رزق فراخه کړي. نو خپلو بچو له په دغه ورځ باندې فراخ رزق ورکول په دا لسمه ورځ او فراخ روزي ورکول. ماشومان چې څه غواړي وستې کېږي، وست نه کېږي خو بیا له خبره ده، وستې کېږي نو ماشومانو له فراخ رزق ورکول. چې کم بې روجي دي غرمه والا ورکه، او چې کم روجه دار دي نو ماښام والا پېشمنې یا ماښام ښه روزي میوه ښه رزق والا ورکه. د دې حدیث یو راوي د سفیان هغه وایي موږ په دې حدیث مطابق عمل وکړو او تجربه مو وکړه. نو چې څنګه حضور پاک فرمایلي و اقسم منتلی دی، نو د حضور پاک وینا دروغ هم دی. نو یو دا دوه ورځې روژه نیول او یو په لسمه ورځ خپل بال بچ له ښځې له یا په کور کې څوک نوکران چاکرانې هغوی له فراخه رزق ورکول، دا پکار دی. نور زمونږ خلک په دې څوک په دې ورځ باندې مقبرې ته ځي او مقبرې ته مسور وړي او په قبرونو اچوي، او څوک په دې ورځ ځي او هلته په قبرونو باندې اوبه اچوي. وایي حسن او حسین تږي وفات شوي دي، نو چې هغې تږي وفات دي او ته دلته اوبه واچوې نو هلته خو نه رسي. هغې دپاره ښه دا دي چې لږه صدقه وکړه او ثواب هغې ته وبخه، چې خدای دې ثواب هغې ته ور رسولی کړي، دا بهتره ده. نو په قبرونو اوبه اچول یا په قبرونو شمع اچول یا قبرونو باندې غلافونه اچول او یا مثلا بسور اچول په قبرونو په دې ورځ او یا مقبرې ته په دې ورځ تل هلکان او جینکې او ښځې نر هلته سره یو بل سره بې ستري شروع کېږي، دا ثابت نه دي بلکې ښه خبره نه ده. قبرونو له سړی په هر وخت کې تللی شي، د دې ورځې تخصیص نشته. د خپل مور پلار قبر له، د خپلو رشته دارو قبرونو له په بل نورو ورځو کې ځای کړ. نو دا یا په دې ورځ باندې تورې جامې غوستل دا څه دغه نشته دی، څه د دې حیثیت نشته ده. دا یو ملګري وایي چې قضا مونځ به زه څنګه راګرځومه، تاسو یو نیت ویلي و، هغه دا دی چې بس دا وایه چې الله زما په ذمه څومره قضا مونځونه دي په هغې کې لومبی مونځ د ماسپښین 4 رکاته راګرځو، خبره خلاصه ده. که په خولې هم نه پړه کې دې راشي نو کافي ده. نو چې بیا بل کې نو هر یو کې لومبی یادوه، چې یو دی وکړو نو ورپسې هغه بل لومبی شو، چې بل دې قضا وکړو نو بل ورپسې لومبی شو. دی وایي چې زما غوږ نه اوبه روزي څه وظیفه راته وښایه چې الله تعالی ما جوړ کړي، یا شافي یو یا کافي یو، دا د هرې بیمارۍ دپاره ښه دی. 500 کرته دا لوله دروازې مخکې وروستو د 11 کرته درود شریف وایه، الله به شفا درکړي. تا بل ملګري شعیب مې نوم دی ناجوړی یم او کراچۍ نه دعا دپاره راغلی یم، الله تعالی دې وله شفا ورکړي. بعضې دوستان دي بیماران دي، دعا ورته وکړه چې الله تعالی وله شفا ورکړي. یو بل ملګری ساري ما ته د پېښور نه ټلیفون کړی دی او هغه هلته کې یو دکاندار دی او پېښور نه ما ته ټلیفون وکړه چې ته ما دپاره جمع ملګرو کې دعا وغواړه، څه حج دپاره اراده لري د کور والا او په خپل، او په ما ډېر تاکید وکړه چې ما دپاره خامخا دعا وغواړه. پېښور کې دکان دی، دعا ورته وکړه چې الله تعالی سره د کور والا او سره زمونږ حج د بیت الله له نصیب او قسمت پیدا کړي، الله دې حج د بیت الله له بوتلی کړي. او چې دا کم دوستان بیماران دي پروردګاره ته وله شفا ورکړي. الہ العالمین د حضرت حسین
رضی الله عنه چې کم شهادت په دې ورځ رسېدلی دی پروردګاره تا به وله مرتبې ورکړي خو موږ هم پکې ځان شاملو الله درجات عالیه د جنت نصیب وګرځولی کې او کومه ظالمانو چې هغه سره ظلم کړی دی خپل قهر و غضب سره یې تباه او برباد کې رب العالمین زمونږ د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کې د فتنو غمونو مخلوق ته شر نه په امن او امان کې وساتې پروردګاره چې څومره زمونږ دوستان دي د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه نصیب کې او کم بعد مردگان وفات شوي دي هغوی ته هم دعا وکړئ چې څوک وفات شوي دي په دې تیرو ورځو کې الله د ټولو مغفرت نصیب کې او د آخرت لوی درجې نصیب وګرځولی کې او پروردګاره زمونږ چې څومره مشران دي که مخکې وفات دي او وروستم الله ته په قبرونو انوار نازل کړي مونږ ته زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي یو بل زمونږ دوست ملګری دی زمونږ جومات جمع هم ملګری دی هغې اکسیډنټ کړی دی او اسپتال کې دعا ورته وکړئ چې رب العالمین وله شفا ورکړي ټولو مریضانو الله تعالی شفا ورکړي رب دا بل ملګری دی پېښور نه راغلی دی هم دعا غواړي الله یې د زړه حاجتونه پوره کړي خدای زموږ د زړه حاجتونه پوره کړي هم د فتنو آفاتو بلیاتو نه په امن و امان کې وساتې د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او په دې وطن کې امن څوک وفات شوی دی پلار یې وفات دی ناصر خان هغه ته هم دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او لوی سفر د آخرت یې الله تعالی د خیر او د برکت کړي او الله تعالی دې وارثانو له صبر ورکړي الله ته زمونږ په حال رحم وکړي او الله ته مونږ د دنیا او د آخر د مشکلاتو نه په امن و امان کې وساتې او د دواړو جهانو خیرونه برکتونه هم نصیب کړي او آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله